سترکچرلیزم د بشري علومو هغه تګلاره یا روش دی چې پاغي کې یو خاصه ساحه مثلا ادب یا اسطوره یا سوسیولوژي په داسې ډول تحلیل کیږي چې هغه د سره تړلو برخو یو ترکیب وي. سره تړلې برخې څه معنا لري؟ دلته خبره ده چې کله چې مونږ په یو موضوع باندې فکر کوو، دا موضوع اجزا لري. مونږ کې د شهر جز بیل بیل وڅېړو ویزیرو او په هغې باندې فکر وو، مګر دغه اجزا چې بیل بیل دي او بیل بیل زیرو مونږ ته ټول واقعیت په لاس نه راکوي. دا اجزا په خپلو کې سره ارتباط لري او دغه ارتباطات هم دغه جوړښت یوه برخه ده. په تیر زمانو کې عموما ساينس هڅه کوله چې د اجزاو د یو پیچلي واقعیت د ټوټې ټوټې کولو لارې د هغه حقیقت ته ورسیږي. د دکارت د تحلیل طریقه هم ده چې پیچلي موضوع باید تر هغه اندازې ساده کړی شي چې د هر ساده جز په باره کې مستقل حکم وشي. نو دا تحلیلي برخورد و چې تر یو نیمه پیړۍ 2 پیړۍ دوام وکړ او ځینې مشکلات پاتې شول. مثلا د ژبې په برخه کې چې د سترکچرلیزم اساس د همدې ځای نه راغلی دی. غږونه د ژبې یو ډول ماهیت موږ ته راپېژني، ګرامر د ژبې بل ډول ماهیت موږ ته راپېژني، موږ همداراز لغات لرو، لغات د ژبې بل ډول ماهیت موږ ته راپېژني او دغه درې واړه ماهیتونه که بیل بیل مطالعه شي موږ ته د ژبې کامل تصویر نه راکوي. نو د همدې خاطره په 19 پیړۍ په پای او د 20 پیړۍ په شروع کې یو ډیر ستر ژبپوه چې فردیناند سوسور نومیږي هغه دا خبره مطرح کړله چې ژبپوهنې ته باید په عمومي نظر وشي او د هغه درسونه چې شاګردانو یې د کتاب په بڼه خپاره کړل د عمومي ژبپوهنې درس. وبخښئ، ګرامر خو به پخوا هم د کلمې مختلفو انواعو ته پام کوو او یو دی بل په ارتباط کې به څېړلې. احمد محمود وواهه، دلته چې احمد فاعل دی او محمود مفعول دی، دا د بل په ارتباط کې دي. دا هغه شی دی چې یو سټرکچر ته په پام سره بحث پکې شي. نو هر اقل تاسو دا خبره وکړه چې په یو خاصه ساحه کې هم سټرکچرلیزم بحث کولی شي. نو آیا دا ویلی څو چې پخوا زمانو کې د بشر د معرفت په ځینو برخو کې دغه د جوړښت نظریه واو دا روش ته توجه کېده، دا ویلی څو؟ هغه برخوردونه چې موږ نن لرو د تاریخ په اوږدو کې همیشه موجود وو، یا زیات یا کم. نو په دې باندې خبره نه کوو چې سټرکچرلیزم پخوا وکړ نه و. خبره په دې کې ده چې سټرکچرلیزم ولې رامنځته شو او کوم مفاهیم ورسره دي. استاد منلی، تاسې د سټرکچرلیزم په تعریف کې وویل چې دا یو روش دی، یو میتود دی، یو طریقه ده. نو دا چې تاسو وایاست چې دوی د تحلیل په ځای هغه ته ډېر اهمیت ورکوي، ترکیب ته، دا خو په حقیقت کې همغه د شوې او د میتود خبره شوه. لیکن تاسو یو بله خبره هم وکړه، د بشري علومو د بشري پوهنو ذکر هم وکړو. نو که چیرې دا د معرفت یو میتود وي، ولې له بشري علومو سره تعلق ولري؟ ولې له ساینس سره، ولې له فزیکس سره تعلق ونه لري؟ ولې خاص بشري علوم یاد کړل؟ عموما د علومو او د واقعیتونو سره برخورد په دوو برخو ویشل کیږي. یو هغه علوم دي چې هغې ته تحلیلي استقرایي علوم ویل کیږي، لکه ریاضي، فزیک او داسې نور. دا علوم خپل روشونه لري. یو هغه علوم دي چې هغې ته هرمنوتیک او تفسیری علوم وایي، لکه تاریخ، جغرافیا، اکثره انساني علوم. یعنی هغه علوم چې د انسان خپل برداشت هم پکې نقش ډیر لري، چې د انسان خپل برداشت هم پکې نقش لري، خپل انسان هم پکې داخل دی. نو په دې خاطر سټرکچرلیزم اول په بشري علومو کې پیدا شو، وروسته به وګورو چې د په نور علوم باندې هم تاثیر کړی دی. د سټرکچرلیزم اصلي مرکزي ټکی دا دی چې په هره پدیده کې جوړښتونه وګوري، یعنی د پدیدې برخې او د دې برخو ترمنځ اړیکې. په خپله د سټرکچرلیزم اساس مونږ وویل چې د پیچلو پیښو، د پیچلو پدیدو برخې پیدا کول او د دغو برخو ترمنځ اړیکې څېړل دي. فورمالیزم او د فروید د نظریاتو یو ځای کېدل په یو ډول د سټرکچرلیزم اساس دی. په فورمالیزم کې موږ وویل چې د یوې ادبي نظریې په توګه فورمالیزم د یو اثر محتوا ته دومره اهمیت نه ورکوي لکه د اجزاو ترمنځ پیوستون او ارتباطاتو ته، د عناصرو ترمنځ ارتباطاتو ته. خود دا هم جوړښت ده. آیا په ادبیاتو کې یا ممکن په نورو ساحو کې نو د فورمالیزم او د سټرکچرلیزم
فرق په څه کې سو؟ زه فکر کوم یو په دې باندې تام سو. فورمالیزم د ادب په ساحه کې شکلیاتو ته ترجیح ورکول دي، هغه غوره برخه ګڼل دي، خو دا یوازې کفایت نه کوي. شکل یوازې نشته. د فورمالیزم په بحث کې مونږ د یو فرانسوي لیکوال خبره یاد کړه چې د فورمالیزم نهایی شکل خاموشي ده، چوپتیا ده. یعنی که مونږ بیخي یوازې شکل ته وګورو نو دا غي نه څه نه جوړیږي. د دې ترڅنګ فروید د انسان د عواطفو او د فکر په اړه کې یو څه نظریات وړاندې کړل. دا نظریات چې سره یو ځای شو د انساني فعالیتونو په اړه باندې تصور لږ پراخ شو او د دغه تصور پراختیا سټرکچرلیزم ته ځای ورکړ. یعنی سټرکچرلیزم د فورمالیزم یو پراخه شوی شکل دی. زه بیا هم نشم پوه څنګه فورمالیزم جمع فروید سټرکچرلیزم ته لاره اواري یا دغه شی جوړیږي. زه په ارتباط باندې سم پوه نشم. فورمالیزم یوازې شکل ته ګوري. د فروید نظریات انساني عواطف او احساسات. فرضاً لاندې قصه ده چې د فورمالیستو په نظر ګورو، دا قصه یو پلاټ لري، دا قصه چې د لیدلوري لري، دا قصه کریکټرونه لري، دا قصه یو پیغام لري، دا قصه چې د مکالمې لري، دا قصه چې د یو سبک لیکل شوی د نثر. دغه یو قسم اجزا دي د قصې. دغه اجزا له یو بل سره څنګه ارتباط لري او څه شکل لري. شکل هم په حقیقت کې لري ارتباطاتو پیدا کیږي. دا خو فورمالیزم یا فورمالیست کراکتونکي یا دیوان لدی نظر د قصې ته ګوري. دلته کته فروید او علاوه کې فرویدیزم یعنی یو ډول روانشناسي لدی نظر دغه شی کې د قصې ته ورواچي په بحث کې څنګه په سټرکچرلیزم بدلیږي. دلته کې دغه شی په ورواچو نو په دغه کیسه کې یوازې شکلی مسائل نه دي مطرح. په دغه کیسه کې د لیکوال خپل شخصي تجربه، د لیکوال ټولنیز ژوند، د کیسې د کریکټرونو ټولنیز روابط، د دغه روابط ټولنیزه معنا دا هم پکې ور اضافه کیږي. د اشخاصو او د لیکوال عواطف هم پکې ورګډیږي. نو دلته زمونږ هغه اجزا چې د شکل د لحاظه پیدا کړیو په هغه باندې ډېر څه ور زیات کړل. او دلته یوازې د دې اجزاو ماهیت مهم نه دی، د دې اجزاو ترمنځ اړیکې مهمې دي چې دغه اړیکې یو ساختار جوړوي. پلاټ د ژبې د لغوي ذخیره سره یو ځای کیږي، د لیکوال د عواطف سره یو ځای کیږي، د لوستونکي د عواطف سره یو ځای کیږي، د ټولنې د شرایطو سره یو ځای کیږي او دغه نه یو ساختار جوړیږي. استاد منل په دې فورمالیزم باندې لغتي رباسونو د نتیجې ته ورسېدو چې دوه عمده اعتراضات پکې شي. یو اعتراض په دا کې چې دغه د اثر تاریخ ته نه ګوري. یو اثر خو په یو زمانه کې رامنځته شوی دی، یو زمانی په معنا او په شایست کې اثر لرلی دی. تاسو د مونالیزا د انځور مثال ورکړی و چې حامله میرمنو به معمولا جالی والا ټکری استعمالو. دا دغه وخت له تاریخ سره ارتباط لري، له اجتماعي تاریخ سره. نو که په اجتماعي تاریخ په نوسو دې تصویر په محتوا، په معنا، په شایست باندې هم سم نس پوهیدای. یو خو په فورمالیزم کې دا شی نه و، تاریخ ته به اهمیت نه ورکو. او بل په فورمالیزم باندې دا اعتراض کیدو چې محتوا ته اهمیت نه ورکوي. دغه چې دا یو څه وایي، یو چا په ضد ده، یو چا په ګټه ده، دی طبقه په ګټه ده، دی طبقه په ضرر ده، دی حکومت په ګټه ده، د اثر دی دی سیاست په خلاف ده. دوی دې شته اهمیت نه ورکو. نو تاسو دا ویل غواړئ چې کله فورمالیزم ته فرویدیزم هم مشترک سو، په حقیقت کې هغه دوه اعتراضونو ته جواب ویل سو. یو قسم په پوره ډول نه تر یو حده علمي تیوري او علمي روشونه هیڅ یو د قناعت وړ نه دی او د همدې خاطر په هرو 2 لسیزو کې یو نوې علمي مکتب جوړیږي او په هغه باندې 2-3 لسیزې کار کیږي او دغه په مقابل کې نور ستونزې راولاړيږي او بل مکتب جوړیږي. د سټرکچرلیزم ته پیدا کېدلو شرایط دغه چې فورمالیزم چې د پراګ په کړیو کې په کار کېده او فرویدي نظریات دا سره یو ځای شول. په دغه کې وخت کې د وجودي فلسفه هم د را پیدا کېدو په حالت کې و. دا ټول د شرایطو چې یو نوې علمي لارې ته ضرورت درلوده. استاد منل وجودي فلسفه ده، زه نه پېژنم چې د موږ اوریدونکو به د ارتباط څنګه سره پیدا کی. آیا تاسو دې ته اشاره کول غواړئ چې د وجودي فلسفه پیروان سارتر د نور خلک چې دي دوی دا وایي چې په انسان کې وجود مقدم ده، وجود اهمیت لري. انسان داسې نه ده چې له ماهیت سره دنیا ته راځي، د خپل ماهیت خپل جوړوي او دا وجود ته اهمیت ورکوي. په حقیقت کې یو قسم سټرکچر ته اهمیت ورکوي، په حقیقت کې یو قسم فورم ته اهمیت ورکوي. آیا دغه د وجودي فلسفې سره چې تاسو د سټرکچرلیزم پیوندوي
هغه دغه شی ته اشاره کوي که بل څه وایي؟ همدغه خبره ده. نو موږ ویل چې د ژبې نه شروع کړله، مګر یوازې په ژبه کې محدوده پاتې نه شوله. سوسیولوژي یا ټولنپوهنه هم د همدې نظره وکتل شوله، انتروپولوژي یا بشرپوهنه هم د همدې نظره وکتل شوله، سایکولوژي هم د همدې نظره وکتل شو، سایکوانالیزس هم د همدې نظره وکتل شو، ادبیاتو ته هم د همدې نظره وکتل شول، او حتی په ساختماني یا د ښار جوړونې په نظریاتو کې هم د دې نه استفاده وشوله. هغه څوک چې سترکچرلیزم ته وده ورکړله د 1950 کلونو په شاوخوا کې کلود لیوی شتراوس یو فرانسوي عالم دی، بشرپوه دی، انتروپولوژیست دی. هغه د بشري ټولنو د څېړنې لپاره همدغه میتود وکاراوه، یعنی چې یوازې پیښې تحلیل نه کړي، د پیښو معنا یې هم تحلیل کړه. معنا څه شی دی؟ که چیرې تاسې په یو لار باندې روان یې او په دغه لار کې یوه تیږه پرته وي، ستاسې په ښه تیږې ته ونښلي او ولوېږئ، دا یوه پیښه ده. دغه پیښه په خپل ذات کې نور څه نه لري. مګر که چیرې تاسې په یوه لار روان یې او یو څوک راشي ستاسې پښې ته پښه کېږدي او تاسې ولوېږئ، دلته د هغه بل چا غوښتنې، اهداف، د هغه دا پلان چې په دغه پښه ایښودلو به تاسې لوېږئ، دا ټولې معناګانې پکې ورشریکې شولې. یعنې په تیږه کې هغه مفهوم نه و پروت لکه د بل چا په پښه کې چې پروت دی. نو معنا هغه څه دي چې یو انسان د بل انسان سره په خپل احساسات، خپل نظریات، خپل فکرونه، خپل خواهشات شریکوي. دا کېدای شي د خبرې شکل ونیسي، دا کېدای شي چې د څپېړې شکل ونیسي، دا کېدای شي د سندرې شکل ونیسي، دا کېدای شي د هنري اثر شکل ونیسي، دا کېدای شي د اجتماعي روابطو شکل ونیسي. د سترکچرلیزم ریښې د علومو په تاریخ کې دي. انسان نوي نظریات نه پیدا کوي، زاړه نظریاتو ته بل شکل ورکوي، او دا په تاریخ کې همیشه همداسې شوي دي. په عنعنوي علومو کې چې د زاړه یونان نه شروع شوي دي او حتی تر ننه پورې دوام لري، ډېره توجه دې ته کېږي چې د هرې پدیدې اجزا بیل بیل سره وڅېړل شي او د دغو اجزاو ترمنځ ارتباطات یو ډول محوه کېږي. وبخښئ، دغه ارسطو چې د بشر ډېرو علومو بنیادګر هم بللی سو، آیا هغه هم دغه صنف بندي ته اهمیت نه و ورکړی؟ ارسطو لومړی هغه کس چې دغه صنف بندي یا د پدیدو په بیلو بیلو برخو ویشل ترېنه موږ ته پاتې دي. شاید تر هغه پخوا هم موجود و، مګر د ارسطو فکر دومره حاکم شو چې تقریبا په ټوله نړۍ کې خپور شو او تر 15-14 پیړۍ پورې همدغه طرز حاکم طرز و. په 14 پیړۍ کې دکارت په پیښو کې د تعقل عنصر ته زیاته پاملرنه وکړه او هغه دا ویل چې پیښې باید تحلیل شي په وړو پیښو، په ساده پیښو، او تر هغه حد تحلیل شي چې د پیښې د واقعیت په باره کې زه په او نه جواب وویلی شم. نو دا د دکارت میتود و چې ډېر بریالی میتود و. وکړای شول چې په 18 او 19 پیړۍ کې تخنیک او علوم ډېره وده وکړي، مګر بیا هم دغه میتود ټولو پوښتنو ته جواب نه وایي. استاد منلی، دغه د دکارت تعقلي میتود چې ته وایې، آیا له دغه ارسطويي منطقه څه فرق لري؟ نو فرق په دې کې دی چې ارسطو ګوره له کله جز ته راځي. ارسطويي میتود بیل بیل برخې سره جوړوي او هر برخه بیل مطالعه کوي. د دکارت په میتود کې یوه پیښه ده چې په وړو پیښو تجزیه کیږي تر دې پورې چې موږ د مجموعي پیښې واقعیت ته ورسیږو. خو دا دواړه طریقې په خپل وخت کې بریالۍ طریقې وي. د 19مې پیړۍ تخنیکی پرمختګونو او د خلکو ترمنځ ارتباطاتو د اروپایانو په نړۍ کې خورېدلو فکري ساحې ته نوره پراختیا هم ورکړله. نورې پوښتنې ایجاد شولې چې دې پوښتنو ته پخوانیو نظریاتو ته جواب نه وایي، او همدغه علت ده چې په 20مه پیړۍ کې په لسګونو میتودولوژۍ، طریقې او نظریې را پیدا شولې چې هر چا د خپل ځای نه او د خپلې زاویې نه واقعیتونو ته کتل. په دې کې د فورمالیزم خبره موږ وکړله، په دې کې موږ د ریالیزم خبره وکړله، په دې کې موږ د ادبیات په یوازې ادبیات برخه کې څومره مکتبونه چې پیدا شوي دي او وده یې کړې ده د همدغو مسایلو په جواب کې وو. کله چې د 20مې پیړۍ په شروع کې هغه پوښتنې چې په 19مې پیړۍ کې بې جوابه پاتې وې، د هغې د جواب موندلو لپاره نوې نظریې پیدا شولې. په بېلابېلو علومو کې موږ د روانشناسۍ خبره وکړله، موږ د ژبې خبره وکړه، موږ د ادبیاتو خبره وکړه، او بیا دا ټول سره یو ځای شول. چې دا ټول سره یو ځای شول، د سترکچرلیزم نظریه رامنځته کړله. د سترکچرلیزم نظریه د بشري فکر په وده کې یوه ډېره مهمه پدیده ده چې د اول او دویم جهاني جنګ ترمنځ یې شکل نیولی دی. خو د دویم جهاني جنګ نه وروسته په 50مو کلونو کې واقعا د یو نوي فکر د طرز په ډول باندې منسجم شوی دی. موږ د کلود لیوی شتراوس
یادونه وکړه چې هغه د خپلوي د روابطو ابتدایي ساختارونه په نامه باندې یو لیکنه وکړه او په هغه کې د خپلوي پر روابط باندې په بیل بیل ټولنو کې فکر وکړ چې دا کلمې چې د خپلوان د لپاره استعماليږي دا په خپل هم د خپلوي پر روابط باندې یو څه اثر لري. د خپلوي روابط په یو ځای کې د ترور میړه بيخي پردی دی، په بل ځای کې د ترور میړه ماما دی، دا هم په روابط باندې تاثیر لري. انګریزي د ماما او د کاکا فرق نه کوي، پښتو یې کوي. دا یعنی په حقیقت کې د دې معنی دا ده چې موږ په خپل ژبه کې د ماما او د کاکا فرق لرو، په ژبه کې ورته کلمې لرو بیلی. د دې معنی دا ده چې د ماما او د کاکا په حصہ کې یو واضح تصور د بلتانه د موږ په ذهن کې موجود دی، خو د انګریزي کلچر د سړي په ذهن کې غومره تفاوت موجود نه دی او دا د خپلوي په لحاظ دی وی طبقه خلګي غني. دا همدغه څه چې دی د ماما او د کاکا ترمنځ موږ تفاوت لرو، مګر د ترور بیا فرق نه کوو، اما او خاله نه سره بیلو. دا هم زمونږ د فرهنګ پورې تړلې خبرې دي. یعنی همدغه ذهني جوړښتونه، همدغه ذهني سرمایه چې د ژبې دا په حقیقت کې د موږ په افکارو باندې اثر کوي، زمونږ په افکارو باندې اثر کوي، زمونږ برداشت د واقعیتونو نه متاثر کوي. پښتو کې چې وایو پلانې زما او خیده، دلته په طبيعي ډول دا پوښتنه پیدا کیږي چې کوم او خی، مګر په دری کې دا سوال نه پیدا کیږي. او دا ټول هغه ټولنیز روابط دي چې د شاته پټ دي. او صد مننه یو بل لغت چې د خپل د پښتو په داخل کې دی، دغه د ننګرهار خلک چې دي د شنه رنگ او د زرغون رنگ فرق نه کوي، لیکن موږ په خپل لهجه کې کوو د موږ لپاره شین رنگ، د اسمان رنگ او زرغون رنگ یعنی د پاڼو رنگ هغه دومره ډېر فرق لري لکه سپینو تورو زیړ سور چې لري. زه د فکر کوم، البته نه پېژم دا ګمان مې سم ده کنه ده، چې ننګرهاریان چې دواړو ته یو کلمه استعمالوي، دوی په ذهنونو کې دغه شین رنگ، آبي رنگ او زرغون رنگ یو څه سره نږدې هم دي، یعنی د کلمې یووالي دوی په ذهنونو کې دا رنگونه نږدې کړي دي. دغه خبره ته په ذهن کې تیریږي کنه؟ دا خبره عمومي خبره ده. یوازې په ننګرهار کې د شین او د زرغون د لپاره یو ټکی نه استعماليږي. د فرانسې په بریتانیې ژبه کې هم د شین او د زرغون لپاره یو ټکی استعماليږي. د لیویشتروس په نظر ټولنې ترمنځ د خلکو ترمنځ روابط، هغه کلمات چې دغه روابطو لپاره استعماليږي، دا په خپل یو جوړښت دی. دغه جوړښت کېدلی شي چې یو فرهنګ د بل فرهنګ نه سره بیل کړي. د لومړي ځل لپاره لیویشتروس د سټرکچر یا ساختار اصطلاح کاروي. دغه سړی خو له دوم جهاني جنگ نه وروسته ډېر مطرح شوی، په 1950 کلونو کې د کارونه ډېر زیات دي. بیا یو فرانسوي ارواپو ژاک لاکان د فروید او د سوسور نظریات سره یوځای کړي دي او هغه په سایکوانالیز کې تطبیق کړي دي. د سټرکچرلیزم تاریخ چې وګورو په دغه ځای کې د ژبې نه شروع شوی دی، اجتماعي علوم ته راغلی دی، مګر په نورو علومو باندې هم تاثیر کړی دی. کله چې د کمپیوټر عصر شروع شو، د کمپیوټر لپاره ژبې جوړې شولې چې کمپیوټر پروګرام کی د دغه ژبو جوړښت د همدغه ساختارونو په بنسټ وشو او سټرکچرلیستي فکر د کمپیوټر په جوړونه کې او د کمپیوټر په وده کې ډېر زیات نقش لوبولی دی. همدغه راز په فزیکی علومو کې هم د نظریې ډېر زیات نقش لوبولی دی، ځکه چې د فزیکی علومو ترتیب او تنظیم، فضایي هندسې ایجاد، دا ټول هغه څه دي چې د سټرکچرلیزم سره یو څه ارتباط لري. استاد مننه. ګوري تاسو بیا ویل چې له سټرکچرلیزم سره یو څه ارتباط لري، خو کله چې د انساني علومو خبره راځي بیا د یو څه خبره نه کوي. په هر حال انساني علومو سره د دې ارتباط ډېر ده. په ژبپوهنه کې سټرکچرلیزم یادېږي، په ادبیاتو کې سټرکچرلیزم یادېږي، نه پېژنم د اساطیرو په مطالعه کې یادېږي، د بشر پیژندنې په مطالعه کې یادېږي. یعنی له ټولو دغه انساني پوهنو سره ارتباط ډېر دی. آیا ویلی سو چې له فزیک سره کې ارتباط کمی، نو علت یې دا دی چې فزیکی پیښې د انسان له خوښي او ناخوښي د باندې خپله واقع کېږي. لمر که تندر نیسي، که د انسان خوښه یې او که نه یې، لمر په خپل وخت باندې تندر نیسي. درسته د انسان د خپل ذهني جوړښت په مرسته باندې هغه کسوف پیژندلی سي، اما کسوف په هر حال کېږي. خو کله چې موږ بشري امور مطالعه کوو، یو انسان یوازې په پیژندلو کې نقش نه لري، بلکې په خپل رامنځته کولو کې هم نقش لري. نو دلته د انسان د ذهن جوړښت ډېر زیات مهم ده او سټرکچرلیزم مهم ده. دغه نقطه تاسو څنګه دی؟ زه به په دې شکل ونه وایم. د فزیکی پیښو خاصیت دا دی
لکه څنګه تاسو ورته اشاره وکړه چې هغه زما د غوښتلو او نه غوښتلو تابع نه دي. زه کولای شم چې په عیني وسایلو باندې پیخه درج کم، زه کولای شم چې سرعت اندازه کم، زه کولای شم چې وزن اندازه کم، زه کولای شم چې ګرمي تودوخه اندازه کم، زه دا په عیني وسایلو باندې درج کولای شم. نو د دې په خاطر د اختلاف ساحه ډیره کمه ده او په علمي میتودولوژي کې هغومره تفاوت او ګڼ نظرونه نشته لکه په بشري علومو کې چې دي. په بشري علومو کې د ټولنې په باره کې د انسان نظر په خپله د ټولنې په جوړولو باندې نقش لري. نو دلته انسان په انسان باندې مستقیم اثر غورځوي او د دې د خاطره د بیلابیلو افکارو او د بیلابیلو فلسفو په رڼا کې بیلابیل مکتبونه رامنځته کیږي. د سټرکچرلیزم په مقابل کې هم عکس العملونه ښکاره شول، ځکه چې سټرکچرلیزم نشو کولای چې په یوازې ځان لکه د نورو تیوریګانو او د نورو نظریاتو ټولو پوښتنو ته جواب ووایي. نو د سټرکچرلیزم په مقابل کې دوه مکتبونه په 80 کلونو کې رامنځته شول. یو سیستمیک طرز فکر دی. سیستمیک کې بیا مهمه خبره ده چې دلته د کیبرنیټیک عکس العمل یا تعامل مفهوم رامنځته کیږي، په دې معنی چې زه یو کار کوم، دا کار یو نتیجه ورکوي، دا نتیجه زما په فکر باندې اغیز کوي، نو که بیرته هماغه کار کوم په بل ډول کوم چې په بل ډول مو بل ډول نتیجه ورکوي، او همدغسې په تکرار باندې هماغه کار چې زه ورته تکراري کار وایم په حقیقت کې نوی کار دی. دا بنان په سټرکچر کې نه مطالعه کیږي، بنان په سټرکچر کې نشي مطالعه کېدلی ځکه چې هماغه یو سټرکچر بیل نتایج ورکړل. د دې په مقابل کې بل مکتب هم وجود لري چې هغه د ډیکنسټریویزم یا د ړنګونې اثر دی. په دې معنی چې جوړښت ماتول دا جوړښتونه زه کولی شم چې ماتې کړم، او چې دا جوړښت ماتوم زه یو بل نتیجې ته رسېږم، د یو بل لارې د واقعیتونو ته رسېږم. نو دغه هغه دوه نظریات دي چې په 80 کلونو کې د سټرکچرلیزم په مقابل کې وده کوي، او سټرکچرلیزم که څه لا تر اوسه پورې خپل ارزښت لري. د سټرکچرلیزم د نظره کله چې موږ یو ادبي اثر ته ګورو، نو دلته په دې اثر کې هم جوړښتونه یعنی اجزا او د اجزاو ترمنځ اړیکې پیدا کول ډیره مهمه برخه ده. که کیسې ته ګورو، په کیسه کې ولې دوه کیسې سره ورته دي، ولې دوه کیسې سره بیلې دي، دا یوازې د فرم د لحاظه نه دي، د دې په محتوا کې هم یو څه تغییر شته، او د محتوا سره ګنډل او سره وبدل هم په دې باندې اثر غورځوي. د ادم خان او درخانۍ کیسه د مومن خان او د شیرینې د کیسې نه بیله ده، ځکه چې په یو کې خارق العاده عنصر د خامار په بڼه ظهور کوي او په بل کې خارق العاده عنصر د یو پیر په بڼه ظهور کوي، یا هغه ټولنیز ارتباطات په یو ځای کې د ولور مسله مطرح کیږي او په بل ځای کې د لوز مسله مطرح کیږي. نو دا هغه څه دي چې د کیسې سره بیلوي، او په دغه شکل باندې موږ کولی شو په یو هنري اثر باندې فکر وکړو. تر ډیره حده د 20مې پیړۍ د 2مې نیمایي عمده ژانر په ټوله نړۍ کې او خصوصا په اروپا کې ناول دی. نو ډیر فکر په کیسه باندې کیږي. له بل لوري موږ ویل چې سټرکچرلیزم د بشر پیژندنې سره هم ارتباط لري، او د بشر پیژندنې یو عمده برخه چې موږ کولی شو د یوې ټولنې چې لیکلی تاریخ نه لري د هغې پخواني حالت ته ځان ورسوو، د هغې ټولنې کیسې مطالعه کوو، اسطورې مطالعه کوو. نو ډیره برخه توجه چې شوې ده په سټرکچرلیستي تحلیل او تجزیه کې داستان او روایت ته شوې ده. البته شعر هم په دې برخه کې نه دی هیر شوی. زه فکر کوم چې د دې لپاره چې موضوع روښانه شي یو مثال به واخلو او په هغې باندې به کار وکړو. د سټرکچرلیزم د میتود اصل دا دی چې په هره موضوع کې به زه اساسي تهدابي عناصر پیدا کوم او بیا به د دوی ترمنځ ښکاره او پټې اړیکې راوباسم. د خوشحال بابا 2 بیته دي: زه خو شرابي یم شیخه څه راسره جنګ کړي، برخې ازلي دي کشکې ما د ځان پرنګ کړي، زه خو د زړه درد غواړم په هر یو مذهب کې، تاز دا ستا خبرې چې نکلونه رنګارنګ کړي. اوس په دې 2 بیتو کې هغه تهدابي عناصر څه شي دي؟ زه او شیخ. منله وبخښه، زه او شیخ دلته 2 متفاوت کسان دي چې له یو بل سره تضاد رابطه لري په دې شعر کې، او معمولا دغه سټرکچرلیزم والا چې دي دوی د اشیاو ترمنځ د پدیدو ترمنځ هغه تفاوت ته اهمیت ورکوي، او دوی دا وایي چې دغه تفاوتونه چې دي یو بل شی ښه راپېژني. یعنی که شپه نه وای ورځ هم نه شوی پېژندلی، یعنې دې لپاره چې په ورځ ښه پوه سو شپه باید وپېژنو. تاسې چې په دې شعر کې د شیخ او د زه عناصرو ته توجه وکړه، 2 متضادو عناصرو ته، آیا هغه د سټرکچرلیزم
امغه نظریه من په ذهن کې و. په دې کې دا دواړه عناصر تهدابي عناصر دي. اوس به وګورو چې دوی ترمنځ تضاد څومره دی، دوی ترمنځ سره ورته والی څومره دی. دا په خپل د سټرکچرلیزم اساس دی. یعنی په یو ځای کې دوه بیلې پدیدې موږ تشخیص کړلې، دغه دوه پدیدې په خپل منځ کې سره څه اړیکې لري او دا اړیکې څنګه زموږ لاس ته راځي. نو دلته ګورم زه په تعریف کې راغلی شرابي په دې معنی چې شیخ شرابي نه دی او ورسره د شرابي والي د خاطر د سره جنگ کیږي. نو زه سره جنگ کیږي، شیخ جنگ کوي، یعنی یو انفعالي حالت دی بل فاعلي حالت دی. د شیخ برخه هم ازلی ده او د زه برخه هم ازلی ده، نه پکې د اختیار لري نه پکې هغه اختیار لري. په دې کې به یو شی دی، په دې کې به سره یو شی دی. رنگ د زه داس یو رنگ دی چې هغه ته باید بد وکتل شي او د شیخ رنگ د مثال رنگ دی، نمونه‌ای رنگ دی. نو کاش کې ما د ځان پرنګ کړی، ځکه چې زما او ستا ترمنځ دغه توپیر دی. زه بدلیدونکی دی، کاش کې ما د ځان پرنګ کړی، او شیخ بدلونکی دی، ځکه چې هغه څوک چې بدلول کوي شیخ دی. نو دلته بیا هم زه انفعالي حالت کې دی او شیخ په فاعلي حالت کې دی. دلته یوه غوښتنه ده د زه سره چې هغه د زړه درد دی، مګر د شیخ سره رنګارنګ نکلونه دي. د زه سره مذهب دی، مذهب معنا یو ثابت شي او منل شوی شي، خو د شیخ خبرې خپلې دي، تاسو دستا خبرې، نو هغه د خپل ځان جوړول کوي. په داسې حال کې چې دا یو منل شوی حقیقت مني. که موږ د شرابي مفهوم ته اوس ور وړاندې وګورو، شرابي بې پروا دی او شیخ محدود دی، ځان ته حدود ټاکلي دي. ولې په خپل ځان د هسې ارت جهان تنګ کړي؟ ارت جهان په ځان باندې تنګ کړی دی. د زړه درد نوپرستی ده، د بل انسان سره همدردي ده، د بل انسان سره د ستونزو شریکول دي. زه خو د زړه درد غواړم په هر یو مذهب کې، مګر شیخ یوازې نقلونه کوي. دلته ځان غوښتنې مسله مطرح کیږي. له نقلونه شاید مفهوم دا هم چې د خبرې اوایي دي، د خبرې اوایي دي. مذهب د خدای لار ده، مګر د شیخ تاسو دستا خبرې. مذهب یو خبره ده، شیخ رنگارنګ خبرې کوي. په یو بل بیت کې وایي خې په ویلو د دریاب وب کړنګ کړي. همدغه راز کچېری موږ د ټولنیز دریزه ورته وګورو، نو هغه څه چې ظاهر دي، شرابي بد دی، په ټولنه کې شرابي ته بد کتل کیږي، شیخ ته ښه کتل کیږي. مګر که باطن ته متوجه شو، دلته بیا هغه ارزښتونه چې د زه او د شیخ سره تړلي دي فرق کوي. زه رښتینی دی، بې پروا دی، انساني ارزښتونه لري. شیخ حرافي کوي، غولول کوي، رنګارنګ خبرې کوي او د ځانځاني ارزښتونه د ځان سره لري. نو دا هغه څه دي چې په دغه دوه بیتونو کې موږ د زه او د شیخ ترمنځ دغه اړیکې پیدا کړلې. که دې ته موږ لږه پراختیا ورکړو، شاید چې په دې باندې ډېر زیات خبرې نورې هم وکړی شو. موږ کولی شو چې د دې هر ټکی اجتماعي ارزښت وګورو، کولی شو چې د شیخ غولونکي څیره لا نوره پسې واضح کړو. موږ ډېر څه کولی شو. استاد منالی، د دغو بیتونو معنا ته، مفهوم ته، مطلب ته په دغو بیتونو کې د راغلیو متفاوتو عناصرو د مقایسې او د روابطو د مطالعې له لارې ورسېدو. آیا سټرکچرلیزم په ادبیاتو کې همدغه شی ولري؟ په نقد کې سټرکچرلیزم په ادبیاتو کې همدغه شی ولري چې اول به بیل عناصر پیدا کوي، بیا به د عناصر ترمنځ اړیکې پیدا کوي او دغه اړیکې به تاته ښیي چې دغه بیل عناصر په خپل منځ کې څه ارزښتونه سره ګډ لري او څه سره بیل دي. خو استاد منلی، ما چې څومره د سټرکچرلیزم نقدونه لوستي دي، اکثره یې له داستان سره تعلق لري، له روایت سره تعلق لري، له ناول سره تعلق لري، له کیسې سره، له شعرونو سره معمولا ډېر تعلق نه وي، خصوصا هغه شعرونه چې لکه غزل داسې چې روایت نه وي پکې. د دې وجه څه ده؟ داسې تصادف ده او که دا بنیاد هم لري؟ مخکې دې خبرې ته اشاره وکړله چې سټرکچرلیزم د 20مې پیړۍ په 2مه نیمایي کې پیدا شوی دی او وده یې کړې ده. دا هغه وخت دی چې د دنیا د ادبیاتو تر نیمایي زیاته برخه داستانونه، کیسې، خصوصا اوږده داستانونه تشکیلوي او له بل لوري په دغه وخت کې نورې نړۍ ته چې پام کیږي د هغوی انساني ارزښتونو ته پام کیږي. په 18مه پیړۍ او 19مه پیړۍ کې غربیانو استعماري موقف درلوده، یعنی نوې ټولنه چې پیدا کولې د دوی غوښتنه د هغې نه دا وه چې څنګه دا ټولنې په خپل خدمت کې راولي. مګر په 20مه پیړۍ کې خصوصا د پوهانو دریځ بدل و. دوی هڅه کوله چې نورې ټولنې وپېژني او د ټولنې د پېژندلو لپاره باید د دوی چاپېریال وګوري، باید د دوی تیر مهال وګوري او تیر مهال ته د رسېدلو یوازینۍ لار بیا هم نقلونه او حکایات دي. ګورئ، تاسو دا د زماني غوښتنه وبلله چې دوی داستاني ادب له دې لارې ډېر مطالعه کړو د سټرکچرلیزم په ذریعه. لیکن که داسې ووایو چې اصلا دغه د سټرکچرلیزم کومه شیوه چې ده دا
د روایت په مطالعه کې د داستان په مطالعه کې د کیسې په مطالعه کې نسبتاً ښه نتیجه ورکوي. آیا له دې نظر یې نسو کتلی؟ دا هم ده. دلته دا خبره هم شته چې د شعر دنیا ډیره پیچلې دنیا ده او سټرکچرلیزم په کافي اندازه نشي کولای چې د شعر دنیا ته اوس غزل ده. اوس په غزل کې ممکن په شاعر په یو بیت کې د بیلتون له لاسه شکایت وکړي او په بل بیت کې بيخي د وصال په منځ کې په بل بیت کې ممکن بيخي عشق یری د وطن یاد کیدون سبا خو د قصې هم سته. نو لدی معلومیږي چې سټرکچرلیست ډېر سخت ده چې د غزل دی واحد پدیده هنري پدیده په شکل مطالعه کې. خو داستان په هر حال له اولې جملې تر وروستۍ جملې پورې په ډېرو قوي مزو سره تړلی ده. سټرکچر ډېر مضبوط ده. شاید هغه په دې دلیل ورته مساعد دي. هغه اسانه جوړښت دی او موږ مخکې دا خبره هم وکړله چې د سټرکچرلیزم په مقابل کې چې د سیستمیزم تیوري وده وکړله، علت دا و چې سټرکچرلیزم نشي کولی چې پیچلي واقعیتونه لکه څنګه چې لازم دي هغه سي موږ ته وښیي. استاد منلی سټرکچرلیست نقادان، ادیبان او د پوهان معمولا د ژانرونو په مطالعه باندې هم ډیر وخت تیروي او دوی په دې څه کې ډیر پرمختګونه هم کړي دي. ناول بنیاداً څنګه جوړښت لري، لنډه کیسه څنګه لري، څلوري څنګه لري، نور ټول ژانرونه ظاهرا خو داسې ویلی سو چې د ژانرونو له یو بل نه په پېژندلو کې تر ټولو مهم عنصر د هغو خپله جوړښت ده، شکل ده. آیا دا علت دی؟ سټرکچرلیزم جوړښتونو ته ګوري او د دغو ژانرونو ترمنځ فرق هم په جوړښتونو باندې کوي. او استاد منلی په ادبیاتو کې یو بل شی چې زما په خیال باندې سټرکچرلیزم ورته ډیر مساعد دی. سټرکچرلیزم چې د یو ژانر په حصه کې موږ ته ډیر څه ویلی سي. زه د یو لوستونکي په صفت، د یو کره کتونکي په صفت د دغه اثر چې لولم یې د ماهیت د معلومونکي په صفت او پیژندونکي په صفت د سټرکچرلیستانو د معلوماتو په رڼا کې او هغوی چې کوم تصور راکړی دی دغه اثر سره ښه رابطه برقرارولی سم. مثلا د غزل ده، په غزل کې د سټرکچر په لحاظ موږ دا منلې ده چې دوه بیته یې ممکن هیڅ رابطه ونه لري. دغه شی چې موږ منلی دی غزل ته له همدې پوهې سره ورځو، لیکن د څلوریزې په حصه کې دا نه وایي چې رابطه به نه سره لري. هلته که رابطه ونه وینو عکس العمل شی و، لیکن دلته یې منو. 2-3 کاله پخوا د حاجي حسام یو کتاب و، ده دا نه و پې لیکلي چې دا ناول دی او که دا یو راپورتاژ دی. نو هلته په کتاب مخکتنه و بحثونه پې کېدل. ځینو د ناول په صفت یو ډول ستاینې د کتاب کول او یو ډول نقدونه کول، ځینو چې د راپورتاژ په سترګه ورته کتل، یغو بیا له یو بل نظره بل ډول تعریف د دې کتاب کوو او یو بل ډول اعتراضونه پې کول. نو زه فکر کوم چې دلته هغه د سټرکچرلیستو بحثونه د انواعو په پېژندلو کې، د ژانرونو په پېژندلو کې، د ادبیاتو د ماهیت په درک کې، د اثر او د لوستونکي، د اثر او د کره کتونکي د رابطې په بهترۍ کې ډېر لوی کومک کولی شي. دا ستاسې نظر دی؟ کېدای شي د دې په مقابل کې نور نظریات هم موجود اوسي. کېدای شي څوک ووایي چې سټرکچرلیزم خپل حدود هم دلته ښکاره کوي چې د شعر په باره کې یا د غزل په باره کې نشي کولای چې هماغسې ښه وغږېږي لکه د کیسې په باره کې چې غږېږي. او که چیرې موږ یو بل فکري نظام ته ورولوېږو او غزل د یو سیستم په بڼه مطالعه کړو، کېدای شي چې موږ همدغه شیوه په داستان باندې هم تطبیق کړو او تر دې لا ښه نتیجه لاسته راوړو. دا په کره کتنه کې د بېلابېلو مکتوبونو موجودیت د کره کتونکو د موقف سره هم ارتباط لري.